بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو د پشکال موسم دی او تاسو ټولو ته دا یو خواست دی چې ونې بوټي زموږ په دې وطن کې په دوه موسمونو کې ډېرې ښې لګي، یو د پسرلي په وخت کې او یو د پشکال په وخت کې. نو سږکال دا د پشکال موسم هم ډېر آباد او ښېرازه معلومیږي. نو کوشش وکړئ تاسو په خپلو سیمو کې ونې بوټي وکرئ. ونه بوټی کرل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا د حدیث مطابق صدقه جاریه هم ده. مرغۍ پکې کینی، څاروي به هم ترې خوراک وکړي او انسانان او مسافر به هم چرته سوري ته کیني. او د دې سره سره د ونو بوټو لویه ګټه دا ده چې کوم د کلایمټ چینج په شکل کې کوم موسمي تغیرات را روان دي، ګلوبل وارمنګ دی، نو د هغې سره زموږ راتلونکي زمانه نسلونه پیړۍ ډېر په بد شکل کې ور مخامخ کیږي. د دې مخنیوی دا زموږ د ټولو شریکو ولسونو قامي فریضه ده. حکومتونه، ریاستونه د هغې محکمې په خپل ځای په کار داره چې جدي ګامونه والي، ډېر چټک کارونه وکړي، خو د ولس هم ذمهواري جوړېږي. نو تاسو په هره سیمه کې کوشش وکړئ چې ډېره په شکال په دې موسم کې ونې بوټي تاسو نال کړئ او دا وساتئ. هر یو بوټی زموږ تجربه دا ده زموږ د سیمې د ولسونو چې هر یو ونه ته نال کړي نو دا کم از کم 3-4 کاله خواري به غواړي. دا نه چې بوټی مې کېښود او بیا ترې خبر نه یم. د دې څه یو بله مهمه خبره دا ده، دا زموږ غر دی دا سیمه چې دا بالکل ځنګل شوی دی. تقریبا 15-20 کاله موږ د دې صفواني محنت کړی دی. نو سږکال هم موږ کوشش کوو تقریبا 1000 ونې بوټي چې په دې کې د ګورګوري بوټي شامل دي. زموږ چې کوم د ځنګلاتو محکمه ده نو د هغې سره هم خبره کړې ده او دا ډېر یو د خوشحالۍ خبر دی چې د ګورګوري بوټي دا زموږ د دې خاورې د اوبو د هوا مطابق د زرګونو کلونو نه زموږ کلتوري بوټی دی، د میوې بوټی دی. ځنګل کې خدای میوه کوي، نو غرونه خو د ګورګورو د ځنګلو نه ډکو، خو د بده مرغ هغه په ختمېدو باندې په ډېر لږو سیمو کې پاتې دي. نو زموږ د ځنګلاتو محکمې چې کوم په سیمه کې ده نو هغې یو هڅه کړې ده په ساینسي زیار باندې، هغې د ګورګوري بوټی کامیاب کړی دی. نو انشاءالله سږکال موږ د ګورګوري دا بوټی دا به هم په د خپل غر کې نالو، ځکه دلته ګورګوره په خپله باندې موجود ده، د ګورګوري دا ونې دلته کې کېږي. خو دویمه مهمه خبره دا ده، دلته ورور ملګری تا زما سره یې نه دا قوتې کني یو ډن چې کوم دی موږ په دې غره کې خپل جوړو کوشش کوو، ځکه دې غره ته مرغۍ راځي، څاروي راځي او د هغې د اوبو مشکلات یې خامخا. نو تاسو کوشش وکړئ په هره سیمه کې داسې ډنډونه د اوبو دپاره تاسو جوړ کړئ چې قدرتي باراني اوبه راځي او دې ډنډ کې لږ سیمټ واچوئ، نو په دې کې د اوبو ذخیره به موجودي. نو چې کوم زموږ دا نور حیاتیاتي تنوع دا په دې وطن کې مرغۍ ختمیږي، حیوانات نور څاروي ځناور ختمیږي، نو دا به دلته د خپل اوبو ضرورت پوره کوي. او د دې څه بله مهمه خبره دا ده چې یو خو یعنې د دې بوټو فارمینګ کول دي، موږ په مصنوعي توګه باندې بوټي نالول، دا خو یو کوشش دی په کار دی، یو زیار دی کوي. د دې نتیجه ډېره کمه ده. زموږ څخه بله یو د زمانو نه خپله یو تجربه چې کوم دی په کلتوري روایاتو کې د ناغې په شکل باندې را روانه ده او اوس هم ډېر هغه کرامت ده، ډېره ګټوره ده. موږ په دې خپل غره کې چې کوم دی لږ هغه کامیاب کړې ده چې تاسو خپل غرونه، خپلې ورشوګانې، ځنګلې دا ناغه کوي. د هغې نه بارې تاووئ، دیوالونه تاووئ، که د هغې نه شپول تاسو تاووئ، ازغي تاووئ، او که دا هسې تاسو د خپلو روایتو دننه په هغې کې د ونو غوڅول، پرې کول یا د څاروو، د چیلو، د بزو راتګ چې کوم دی دا په هغې کې بندوئ. نو زموږ چې کوم د سیمې دا د ځنګلاتو محکمه ده هغې یو کوشش روان کړی دی. دې 40-50 پورې ځایونه داسې دي چې هغې را بند کړي دي. نو په ځای د دې چې ته بوټی کرې په دې خاوره کې دومره زور دی، دا خاوره دومره مسته ده، دومره ښېرازه ده چې که ته دا 4-5 کاله هم بنده وساتې نو په قدرتي توګه دا به د ونو بوټو نه ځنګل شي. یعنې دې له مرغۍ چې کوم دی د نړۍ د هر ګوټ نه مرغۍ راځي، کډوالې د هغې چې کوم هغه فوزله ده نو په هغې کې هم د ونو بوټو تخمونه راځي، د څاروو په فوزله کې هم راځي، داسې تخمونه پکې شیندل شي وخت په وخت د هغې نه هم جوړېږي. او په دې غرونو کې په خپله باندې تخمونه پراته دي، دا ردقې خو د دې سمبالول. نو دا بیخي زموږ یو نیچرل یو فارموله ده، یو طریقه ده، دا د زرګونو کلونو نه زموږ څخه را روانه وه، خو د بده مرغه موږ ورې روایت خپل پرېښوده، نه هغه موږ ختمه کړه. بس په ځنګل باندې هر څو موږ وریله کړو. نو غرونه شته دی خو په غرونو کې ځنګلې ختمې شولې. نو سوال کوو تاسو ته دا منت کوو چې دا د پشکال موسم دا هسې په ناسته باندې مه تېروئ. کوشش وکئ چې تاسو بوټي هم وکرئ، تخمونه هم په دې کې وشیندئ، د اوبو ځایونه هم پکې جوړ کړئ او خپلې ورشوګانې او ځنګلې دا د خپلو روایتو دننه تاسو بندې کړئ. دې کې هېڅ د حکومت مرستې ته هم ضرورت نشته دی، خو بیخي تاسو لاس په سر کېږئ مه چې بس هر سړی د دې نه لاس والي.
پښتانه دا د اجتماعیت دشمنان شوي منګه د قامي ګټو منګه دشمنان شوي هر سړی په دې کې دی چې زما څومره ده او زما څومره ګټه ده نو که دا قامي ګټه تاسو سنبال کړ که نه ستا برخه هم پکې کېږي به دې ځنګل له به بېرته ځي په دې کې به مرغۍ مي په دې کې به څاروي هم څریږي ستا په دې کې به لرګی هم کېږي ستا د کور خشاک به په دې کې پوره کېږي خو ځنګل آبادول دا وله شرط دی نو دغه یو خواست دی ستاسو نه چې څومره کېدلی شي په دې څو ورځو کې لږ محنت وکئ دا وطن انشاءالله تاسو دا واورئ ګورئ دا وطن موږ له هېڅوک نه آبادوي ټول قوتونه د دې وطن دا په دشمنۍ کې روان دي په هر شکل کې او دا غرونه ځنګلې معدنیات خزانې په دې کې خدای موږ له راکړي دي نو موږ لره د خپل وطن د آبادېدو خپل همت پکار دی ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم ځان به په خپله بدلو ځان به ردې روږه کوو چې ځان بدل کړو د ځان د بدلون سره دا ټول چاپېریال چې کوم دی په یو ډېر ښکلي او حسین او په شینکي او په ځنګلاتو او په ودانو او ورشوګانې باندې بدل شي ډېره مننه